موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو 2 بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه 2 بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته چې د خوب جټه موسی علیہ السلام تراله. نو لاسونه سس شو، 2 بوتلې لاس نه پریوته او مات ویل دا ولی ویل یا الله پوه نه شوم خوب سره راغله. الله ورته فرمایل چې موسی خوب سره تا 2 بوتلې ټینګې نه کړې شو. نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې. قرآن کې راځي کړه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې رحمت پارک. عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات د لفظ پورې یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ. علما لیکي چې سړی دیره تراشي او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا هغه دیره نه 40 ورځې عذاب وچت. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې ولسته 40 ورځې ته عذاب وچت. نو دومره مهرباني کوي چې دیره ته ورشي نو سلام باچو. او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي، خدای دې رحم کوي، خو یو پکې دام دی چې دیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر الله. حالانکه دا دیره آداب دا نه دي. دا دیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وي بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. تاسو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي دا خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو دي. دا د مقبره آداب. اوس ته سلام په قبر واچې آیا دا غ سلام جواب مړی کوي کنه کوي؟ په دې کې اختلاف د مذاهب. د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې مړی رد سلامم کوي وعلیکم السلام. او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سړی د مړي قبر تلاړ شي نو یستانس به هغه مړی پاغه انس حاصلې. بهرحال دی کې د مذاهب او اختلاف دی. هغه اوس دا وخت د چېړلو نه دی. عرض مې داو چې آداب د مقبره دادی او سنتي پیغمبري دادی چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زه یو دعا ورته کوم. د ترمذی شریف روایت ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر به د هری بی بی کرا یو شپکول وان خفتم الا تعدلون فواحد. دې تعادل ویلې یاری بی بی کربا یو. بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبتو او رسول الله پر نیمه شپه کې پاسې دا روان شو. ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کر لاړ نو زور پسې غلې لاړ. چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره تلاړو ادیره تا او درې زله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه. درې ځله دا پیغمبري سنت دي چې دیره تورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې نه یاد ہے کوي 40 ورځې د ټوله مقبره نه عذاب وچت. عزیزانو عرض داو چې دا الله
هر کار چې دی هغه حیران کن. اوس په دې بني آدمو کې وګورئ، د یو مور او د یو پلار اولاد دي، ټول بني نوع آدم چې دی د یو مور او پلار. څوک بادشاهان، څوک گدایان، څوک اوږي دي، څوک ماړه دي، څوک بربند دي، څوک پټ دي. چاته د سر د سوري ځای نه ملاوي، څوک په شاهي محلونو کې اوسي. دا ولې؟ وای د یو اولاد آدم او حوا نه دی پیدا کړي، دا دې داسې دی او زه ولې داسې نه یم؟ دا ولې؟ دا ولې ته نشې ویلی؟ ته څوک؟ اوس راز پکې علماو څه بیان کړی؟ راز یې پکې دا بیان کړی دی چې چاله بادشاہي او تخت ورکړي، دا عزت نه، دا امتحان، دا ابتلا. چاله مال و دولت ورکی، دا عزت نه، دا امتحان او ابتلا وی. ته مالدار کړي او زه گدا کړ، ته مسئول کړي او زه سائل کړ. تاسو امتحان دی چې دا دولت ته دې سائل لورکه او کنه ورکه او مزان لدی ساتل. سائل راغه ور دې نک، نو تب مسئول په قیامت کې. قانون ورته قرآنی خیر. خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړ، ته دې خوري اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي، هغه د سپوره روټای نه آئے. ولی عالم بادشاہی او دولت او محل در کولې شو، دله مې ولې نشو ورکول؟ دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه. نو دا الله هر کار حیران کن پدې دی چې یو سړی دا ګیله ونکي سبا چې خدای ما ته دې دا شی نه ورا کړی، یعنی ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی. دا ګیله دی ایس د ګیلې او د شکوې ځای به قدرت په قیامت کې ځان ته پرېږدي نه. او دا بدن دی، دا لوی نعمت. الله یو سړي نه سترګې واغستې، ړوندې کو، ړوندې کو. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې به دا ړوند سړی الله بې د دې نه نه راضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي. چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغستی او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والا و. نو ړوند له به د سترګو په بدل کې جنت ورکړي. اوس دولتي دنیا کې نه دی درکړی، پیسې نه دي درکړي، هغې دپاره ضابطه او قانوني خیر. دولتمند دی او ډېر سخي دی او دولت یې ټول د خدای په لار کې خرچ کېږي. قانون یې ورته دا ایښی دی چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلی شي. نو غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي، ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو. نو 1500 کاله مخکې ته دې رحمت ته لاړ شي. دا دولتمند به ورپسې 1500 کاله وروسته. او بیا بیا په بدل کې درکوي څه دولت، نو الله دې وروالا بیا بیا وګورئ نو یا په بدل کې به کم دولت درکوي. زما عزیزانو دا الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی، هر کار. وقت هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې، نو حیران کن کی بیا یو خناک راز.
او بیا تا ته یو بل ضابطه ایښې ده هلکه ته څه یې عاشقي عاشق سړی خو مزو پسې نه ګرځي د عاشق سړي خو زړه کې یو مراد وي او هغه مراد چې دی هغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلول خو په بل څه نه په خوراک نه په ناستې نه په ملاستې نه په بستره نه په محل نه په څه نه هېڅ نه مقصود بذات شی چې دی د هغه حصول د معشوقي چې دا دې په څه طریقه زما شي تا د ژوند اصل غرض چې دی هغه ده ستا ژوند به وقف دی ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې خیال امراض موسی علیہ السلام په لار روان یو سړی و ګډې سرولي اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزدې سره خو څه وظیفه هم کوه نو هغه وی ډېره ښه ده او د ګډبت څه عقلي اوس زه چې دغه ګډبته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان دې کې څه عقل پرون مې یو افسر ته خبره کوله وای د انګریزانو زمانه کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک په هغې چلېدو اوس په پاکستان کې چې وګورې هر منټ پس میټینګ دی هر منټ پس کم افسر چې لټې وای میټینګ کې کم چې لټې وای میټینګ کې کم چې لټې وای میټینګ د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته نه سیلاب اغستی دی ملک ته سیلاب وړي والله که یو سره باټینګن راټینګولی شي په دوی خړ سیلاب راشه بله ورځ مې باټینګن اغسته 23 روپۍ کیلو سره باټینګن 23 روپۍ کیلو دی مال شکر دی خدای 35,000 روپۍ کیلو یې ډېر خوند یې کړی زک یو یو چې ګورم دا څوک راته وایي چې اوړه ګران دي هم ډېر شو یاره جي دا غوړي کوم ځای ته لاړ ډېر شکر د غوړو پته ولګاو دا ایجنسۍ چا سره د اوړو پته ولګوه دا میلونه د چا دي د غنمو پته ولګوه دا ټیکې چا سره دي چا سره دي دا ستاسو د مور مړونو سره دي پته خو سره باټینګن 23 روپۍ کیلو دکاندار خرڅوي نو پړک مجسټریټ به ورپسې راشي 30 روپۍ کیلو خرڅه کینه وای دی جیب کې 3/6 فوٹ کې په باندې پرچه چا کیو غریب بیڑا تباہ اور د وران شه چې وران دي شي دا پتاو کچ دا سره باټینګن کم ځای ناراضي هغه کرایه څومره ده بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناستي هغه سنډاګان هغې پسې یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونیسي دکاندار خو به زیات نه زیات 26 روپۍ کیلو راوړي نو په 28 خرڅوي چابړي والا به په 25 روپۍ کیلو راوړي نو په 26 خرڅوي کوي نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو هلکو ورنداریانې ډېرې وې نو هغه به چې بار هلکانو ډېر تنګ کړو نو چې کور ته به راغی نو چې کومه ورندار به د سپېره غوندې وه نو هغې باندې به نیغ نیغ شو او روب داب به پې واچو نو ورندار ورته وی چې موزي لر شي بر شي نو په خوارې ورندار بر شي دا موزیګي له بل چل نه ورځي بس خواره ورندار وګوري په هغې نیغ نیغ
نو دا د موزیانو رونه دي لرشي برشي نو په خوارې اورندار برشي چابړي والا رونیسه او دکاندار رونیسه او فټپات اوزګار که چې د امبرسرۍ میخي پیخي تېرېږي نو سرکونو فټپاتونه سله اوزګارې خو ښځو له اوزګارې زنانه وایي چې نشي تېرېدی دا زنانه دي دا زنانه دي که دا د جنډه بازار اجړاګان دي عزیزانو عرض مې دا و دا څه دې خلقو سره کېږي دا ډېر ښه او دا یې ورسره څوک کوي من از بیگانگاه هرگز ننالم من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرداشنا کرد من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرداشنا کرد وی د بل چا د لاسه نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل یار را سره کوي څه چې کوي هغه څه چې در سره کېږي هغه ته د دې اهل او ته د دې قابل تا سره ده ځکه که تاسو خیال وکړئ خوا به د کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و د زوی ورکولو به ځان له بوتو د لور ورکولو به ځان له بوتو د روټۍ به ځان له او د عزت به ځان له او د فلاني به ځان له او د فلاني به ځان اوس هغه بت پرست مونږ یو هغه بت پرست مونږ یو مونږ د الله سره پرېښې ده د بنده سره مې اختیار او چې د بنده سره د اختیار کا نو خپله نتیجه ګوره لګیا خپل حشر ګوره بندگانو پسې موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ مونږ دا سره وکړو چې دا وزیر مې واقف دی دا پلانې کار خو بازاره ته په منټ کې وکړي الله دې په شرمونو په تخته وشرموي او کار درته ونه تخته وشرمي نو نن تھرو آؤٹ ملک چې دی هغه ده چې کوم د کائنات مالک دی هغه دې پرېښی دی او د بنده اسره دې نیولې ده چې د بنده اسره دې نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا ہے خپل انجام ګوره لګیا ہے راشي بیړه نن تبا شوه د قوم یو په دوایي اغستو باندې بیړه یې تبا یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو دی یو بوتل قیمت 200 روپو یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 180 روپو لیکي او وستنې ورته ولیکي چې سهار او ماښام یې ورته وه او د یو ستنې قیمت 180 روپۍ او لیکي یې د پړي مزدورانو ته پړي مزدور راشي دا خو زما تجربه ده چې زه دوایي دکان کې ناست د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو دارو یې ورته لیکي ښځه ورسره یي ماشوم ورسره یي اوس څه کوي 300 ډاکټر له فیس بعض ډاکټران پکې داسې دي چې میاشت مخکې به نمبر علي نمبر باندې میاشت یو میاشت زه مړ کېږم خیر دی میاشت بس به ته ما ګورې داسې ملک دی داسې وطن دی ملک هالینډ کې د یو انګریز د پیشو په خېټه کې د شپې درد یو بجا ډاکټر ته ټلیفون وکړو چې زما د پیشو خېټه کې درد 15 منټو کې ډاکټر راغی پیشو له ستنې ووالې په آرام شو او هغه انګریز ته وویل چې که دې نه بعد دې پیشو ته تکلیف شو نو زه به په دې نمبر ناست یم ما ته بیا ټلیفون ته خدای راستي که په 1 بجه د شپې دا
اردلیم را پاسې د اسپتال چې مریض دې زنکدنی هم او اسپتال له چې ورشي بیا او پیډی له ورشي بیا غسرو ټوپو والا له ورشي الله دې امان زمونږ یو ولا دا بوډای ده ډېره ساده ده دا کوره به بار چا کرتلنو یو ورځ یې زوی ورته څوک مصلحتي کړي چې لږه ویاره وه دا بوډای ښځه ده بار ځي چې پرې نه وځي نو یو ښځې ورته ځان نه بلا جوړه کړې ده او چې دا ور وتې ده نو هغې رانیولې ده کله یې داسې اړی کله یې داسې اړی کله یې داسې اړی کله یې داسې چې کور ته لاړه نو هغې انګور ته وایي چې وا باچې ورچانې خو بالا را ونیو ورته وایي چې څرنګې بالا وه چې باچې را وینیوم ایرلی چې بیرلی ایرلی چې بیرلی هغې ایرلی چې بیرلی چې یعنې اخوا دې خوا اړولم را اړولم ایرلی چې بیرلی چې خلای چې را خلاصه کړم کینې مړه وم نو بالا را نیولي او ایرلی چې بیرلی چې کوي که ډاکټر له ویر شي بالا ده که دونکان له ویر شي بالا ده که سبزۍ له ویر شي بالا ده که وړو له ویر شي بالا ده که غوړو له ویر شي بالا ده دې نه بم زیات خدای څنګه راني نن د سپي ژوند او د ستا ژوند یو برابر د سپي غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وي سرمایه‌دارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړی هلکه تاسو ټول وایئ تاسو په کلو کې چې خر مردار شي په پټي کې هغې له څوک راځي ټول وایئ هغه سپي څه کوي هر یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره وشو کولی داسې ده که نه ده هر یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره شو کولی په بل ټونګه وایي او پستې ټیکې له زور کوي په بل ټونګه وایي او پستې ټیکې له زور وایه په ایمان ستا د ملک سرمایه‌داره دنیا نن د مردارې سپي دي که نه دي او پاکستان یو مرداره ده که نه ده هر سړی پې اخته دی او پستې ټیکې له ترې سوچ کوي او پې ور حمله وایي او په بل چکم لګوي بل وجني هر څه ور سره کوي او پستې ټیکې له خوله رسوي نن ستا پاکستان مردار دا هم د الله یو حیران کنه خبره هر سړی په دې کې دی چې وروره ما ته هم څه میلاو ما ته هم څه میلاو زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځ ښار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و په دې خیال کړئ په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او وسله ولاړي تاسو ته پته ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک تیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې وه نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتې کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتې کوي پوه شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده لږه تجربه کار او ځوانې به په سپایي توب کې برتې ښځو پولس په دې کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته وایي چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه
هغه ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچي چې دا نور چې دم کینو په مام یو چوف وکا کسٹمر په خندا شوی دو لارې نه منډه کړې دا څه قمقله پکې ناست دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا زمون خلقو عقل دی او دا زمون خلقو فهم دی او دا زمون خلقو نو یو اولاد آدم دی څوک پکې څنګه کړی دی او څوک پکې څنګه کړی دی او څوک پکې حیران کن دا خبره نه ده کہ کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں تو لگیا دی په تختونو جوړولو کې مبتلا دي تخت حاصلای او څوک په تختہ پراتی دي لمبئی مرګ خبر لیتے ہیں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن چرته خزی ناشتی دی ناوی جوڑی قدر خبر لکه د میاشتې حساب د ګوای روزې ته بیا جنجال جوړیږي حکومت چې په کومه شپه اعلان وکړو چې نن لومبی چاند نظر آګیا نو هغه سپوږمۍ نیم اسمان نو خبره مې شب قدر شپه خلقو ډزې چل جائے دا د لیلۃ القدر دا عقل پستر ګړون شي د لیلۃ القدر شپه ډزو ته عزیزانو درې قسمه کال نوې کی یو انګریزي کال دی چې هغه د یکم جنوری نه نوې یو اسلامی کال دی چې د یکم محرم نه یو د اسمانونو کال دی نو هغه په 14 شب قدر باندې نوې اسمانونو بیگا د اسمانونو د کال د نیوي کې دوش پاو اسمانونو کال نه څه مطلب تمام ریکارډ د کائنات چې دغه فایل کړی شي او نوې فایلونه شروع د انسان د ژوند زړې رجسټر محفوظ شي دا کې د قیامت کې به بیا راوځي او په نوې رجسټر شروع نو بیگا شپه د دیوه چې بیگا به زمون په نوی رجسټر کې دا لیکلی شوي چې دی په مونځ ولاړو که ده تسبیح اړولې که ده الله الله کول که ده د خدای دین بیانولو او که ده بلو پرنټ ته ناستو که ده وی سی آر ته ناستو که ده ټلویزیون ته که ده زنا کولا که ده شراب څکل که ده غلا کولا که ده جواری د چا رجسټرې به په دې شروع وي او د چا رجسټرې به په دې بیګا د دې نو ما نه پوښتنه وکړه چې نن څه پکار دي مال شپه د دې ده که یو سړی ځان الله والا کول غواړي یو بزرګ نه چا تپوس وکړو چې د لیلۃ القدر شپه راته وښایه
अब बुजुर्ग ورته وی چې اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب قدر است اگر تو قدر بدانی اشنا ليله القدر د شپې څه پختنه معنی کې والله عرش په ليله القدر د خو کتا سره قدر کوي عرش الله پارش پکې ملاوي عرش ہر نیمه شپې نه بعد الله داغه د شان مناسب اول اسمان ته تشریف ملائکو ته وی زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لري برای راس رابطوي نیمه شپې نه بعد د اول اسمان او د زمکه په منځ کې خدای په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زی ورک څوک نا بزرگ ورته وی چې هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی عرش په ليله القدر د خو کتا سره قدر زما عزیزانو الله هر نظام حیران کن ہر کار حیران کن انسانی عقل رسائی ورته نکی